شفیق بلخی رحمت الله علیه یو قصه تیر شوی چا ورته وی صاحب ستا د بزرګۍ دا ابتدا څنګه شوې د وخت د سره داسې نیک وي او که نه وروسته دې توبه وکړه او د تقوا دا زندګي دې اختیار کړه. شفیق بلخی رحمت الله علیه بلخ د بخارا د هغه وطنونو اوسېدونکی دی ورته وی چې یو ځل په بلخ کې کاټسالي راغله کاروبارونه په ټکو باندې ودرېدو هر سړی پریشانه هر سړی وارخطا دی خفه دی بیماریانې زیاتې شوې نو وایي زه څه ضرورت دپاره بازار ته ووتم وی بازار ته چې لاړم نو یو سړی مې ولیدو چې ډېر زیات خوشحاله دی او خان دی وی ما وی چې خلک پسې دي او دی پسې دي مونږ پسې یو دی پسې دی یو خوا کاټسالي ده کاروبارونه نشته هر سړی پریشانه وارخطا دی خفه دی او دته وګوره دومره خوشحاله دی خاندي وای ما وی چې یا خدا سړی لیونی دی او یا بل څه وجه کېدی شي د غم او د خفګان په موقع باندې خوشحالېدل همدته لیونی وي وای ما چې خپلو ملګرو ته دا خبره وکړه وای ما ته ملګري وایي چې د ده دا خندا د پاګلانو په شان دی ښکاري به هر حال وای دا سړی مونږ راوغوښتو وای دې سړي ته ما وی چې ګوره یو خوا کاټسالي ده کاروبارونه نشته هر سړی پریشانه دی هر سړی خفه دی خدا راته ووایه چې ته پکې ولې دومره خوشحاله وای ما ته وی چې زه خوشحاله یم زما هېڅ غم نشته دی وای ما ورته وی چې هغه څنګه وای ما ته وی چې زه د کلي یو داسې ملک صاحب سره نوکر یم داسې یو خان سره نوکر یم چې د هغه جایدادونه دي ځمکې دي او ډېر زیات مالدار دی نو چې زه د داسې یو ملک صاحب نوکر یم چې د هغه ځمکې جایدادونه نو چې زما څه ضروریات یې هغې پوره کوي زما کپڑے زما پیزار هر څه کوي خوراک سکار د هغه سره نو زه ولې خفه شم زه ولې پریشان شم زه ولې غم وکړم شفیق بلخی رحمت الله علیه چې د دې سړي دا خبره واورېده نو وایي زما په زړه باندې ډېر خاط وایي ما وی چې ګوره ته د داسې یو ملک صاحب سره نوکر چې د هغه ځمکه ده جایدادونه دي او ته په هغه باندې دومره فخر کې دومره مطمئنې پې او دومره خوشحاله وای ما وی چې شفیقه ته خو د رب العالمین بندې د خالق السماوات والارض بندې چې هغه دا یو کلی مالک نه دی بلکې هغه خو د ځمکو د اسمانونو مالک دی د تمامو خزانو چابیانې د هغه سره نو ته ولې خفه کېږې چې دا نوکر دا غلام دا د یو ملک صاحب سره نوکري کوي دا هغه لږه غونته ځمکه ده لږه غونته جایداد دی هغه باندې دومره فخر کوي دومره مطمئن دی دومره خوشحاله دی نو وای ما وی چې زه خو د رب العالمین بندې د خالق السماوات والارض بندې چې هغه د یو کلي مالک نه دی بلکې د تمامو ځمکو د اسمانونو مالک د تمامو خزانو چابیانې د هغه سره نو ما وی چې ته ولې خفه کېږې وای هغه ورځ شوه او دا ورځ شوه ټول معاملې مې په الله جل جلاله وسپارلې او د الله تعالی په احکاماتو باندې عمل شروع وای ما ملګرو ته وی چې په حقیقت کې زه د هغې غلام شاګرد پاتې شوی د چا نه چې ما دا سبق